د یو نارینه او یا هم د یوې ښځینه په توګه تاسو د خپلو حقوقو په اړه څومره پوهاوی لرئ؟ همدا اوس یو قلم او کاغذ راواخله او د ټولو هغه حقوقو لیست ولیکه چې تاسو یې لرئ او ورسره په څنګ کې بیا د هغه حقوقو لیست ولیکه چې باید تاسو یې ولرئ. د هغه څخه وروسته د خپل کور د ښځینه غړو او یا هم د نارینه غړو حقوق ولیکه چې هغوی کوم حقوق لري او باید کوم حقوق ولري. پوهیږم چې دا کار به ستا دپاره سخت وي، خو په وروسته کې به زه تاسو ته دا هم ووایم چې ولې تاسو دا کار ته اهمیت نه ورکوئ. مګر څوک به داسې هم وي چې د دغه سروې د ترسره کولو شیمه به پکښې وي. دا پوښتنې مې ځکه درڅخه وکړې چې زه غواړم نورو پوښتنو ته لاره هواره کړم، او هغه دا چې آیا تاسو ته په خپلو کورونو او ځمکو کې د اوسېدلو حق درکول سوی دی که نه؟ آیا تاسو ته دا حق درکول سوی دی چې تاسو د څپلۍ او یا هم بوټونه ولرئ؟ آیا تاسو دا حق په خپل واک کې لرئ چې هر وخت قضای حاجت ته تللی سئ؟ آیا تاسو دا حق لرئ چې خپله شتمني د خپلې خوښې سره سمه وکاروئ؟ آیا تاسو ته د ماشومانو د زیږون اجازه او واک درکول سوی دی؟ آیا تاسو ته ستاسې ماشومان ستاسو په واک کې درکول سوي دي او که نه بل چا په زور درڅخه اخیستي دي؟ آیا تاسو ته د کار او جوړه درکول کیږي که نه؟ دا چې تاسو همدا انځوریزه ګورئ نو باوري یم چې تاسو ته د ژوند کولو حق هم درکول سوی دی. نو د دې پوښتنې به اړتیا نه وي چې ووایو آیا د ژوند کولو حق لرې؟ دا هغه څه دي چې تاسو به یې بیخي حقوق نه ګڼئ، او همدا دلیل دی چې د قلم او کاغذ رااخیستلو ته مو زړه نه کیږي. دا ځکه چې اوس تاسو په ذهن کې داسې څه نسته چې تاسو یې حقداره یاست، خو حق یې درڅخه اخیستل سوی دی. دا انځوریز په دې اړه ده چې تاسو پوه سئ چې د بشر او د ښځو حقوق په اصل کې څه شی دي، او اوس د دې شعار څخه څه ډول سیاسي استفاده کیږي. د ښځو حقوق، د بشر حقوق، د ماشومانو حقوق، بالاخره هر ډول حقوق او همدې ته ورته شعارونه د امریکا او اروپا د تاریخ او د دوی د حیواني فطرت سره یو ډول نه یو ډول تړاو لري. د تاریخ د لویو برخو څخه یوه د امریکا د کشف پړپړه ده چې ویل کیږي په 1492 کال کې د کریسټوفر کولمبس په نوم یوه ایټالوي د امریکا لویه وچه کشف کړه. د کشف د لغت په اوریدلو سره د هر چا په فکر کې دا راځي چې ښایي په امریکا کې به په دې وخت کې انسانان نه وه، او څوک چې په دې خبره خبر دي چې هلته مخکې له مخکې انسانان موجود وه، نو هغوی بیا په دې باور دي چې دا انسانان وحشي او د حیواناتو په شکل وه او د ژوند کولو هیڅ طریقه یې نه لرله. په دې کلونو کې په امریکا کې د 50 څخه تر 100 میلیونه انسانان اوسېدل چې لږ تر لږه د افغانستان د نفوسو 1.5 برابر ته رسیږي، او دې انسانانو ته ځایي امریکایان هم وایي، او دوی د نورو انسانانو په شکل خپله ژبه، کلتور، فرهنګ او ودانۍ لرلې. اوس عجیبه خبره دا ده چې ولې د کریسټوفر کولمبس په ورتګ سره دا مځکه د ده د کشفیاتو څخه ونومول سول، په داسې حال کې چې داسې تاریخي شواهد هم سته چې ځایي امریکایانو په آرام سمندر کې د پولینیشیا د خلکو سره قراردادونه کړي وو. یعنی کریسټوفر کولمبس لومړی هغه کس نه و چې امریکا یې کشف کړل. اروپایانو ځکه د امریکا د کشف دا پروپاګنډا جوړ کړل چې نورې نړۍ ته ځایي امریکایان وحشي او د حیواناتو په شکل وښیي، او دوی وکولای سي د هغوی مځکې، مالونه، ښځې او ماشومان ووژني او یا یې هم مریان کړي. د کریسټوفر کولمبس سره په دې سفر کې هسپانویان، پرتګالیان چې د اوسني رونالډو هیوادوال وه، نیدرلینډیان، انګریزان، فرانسویان او سویډنیان ملګري وه. دوی ټولو تصمیم ونیوی چې دا ټوله سیمه تر خپل واک لاندې راولي او په خپل نامه یې ونوموي. تر دې وروسته کله چې دې نوې مځکې ته نور اروپایان هم راوکوچېدل، نو هر چا هڅه کول چې ژر تر ژره ډېره سیمه په خپل واک او استعمار کې راولي. دا چاره تر 1409 کال پورې روانه وه. وروسته له هغه څخه امریکا ته راغلو برتانویانو پر ځان د برتانیې حکومت او واک ظلم او زیاتی وګاڼه. د برتانیا پر وړاندې یې بغاوت وکړ او د برتانیې څخه یې ځان رابېل او آزاد کړ. په 1914 کال کې یې په ګډه یو متحد حکومت جوړ کړ، او همدا دلیل دی چې امریکا ته متحده ایالتونه وایي، یعنی متحد استعمارګران. امریکا د کریسټوفر کولمبس او ورسره اروپایانو په رارسېدلو سره دوی ځان ځایي امریکایانو ته عادي سیلانیان معرفي کړل. کله چې بیا همدلته میشت سول، نو د ځایي امریکایانو څخه یې په غلاو پیل وکړ. کله چې نور هم ډیر سول، نو د عادي توکو د غلا څخه خبره د ځمکو غصب ته ورسېدل. تر دې وروسته یې د ځایي امریکایانو څخه په زور د مزدورانو کار اخیست، او مزدوري به یې هم نه ورکول.
د اروپایي استعمارګرو ظلم او زیاتی تر دې حده ورسېدی چې د ځایي امریکایانو په شخصي ژوند کې هم تر داسې اندازې مداخله کوله چې دوی ته یې اجازه نه ورکول چې خپل دودیز مراسم لکه شادي یا غم د خپل دود سره سم ولمانځي. ښځو ته یې د اولاد زیږولو اجازه نه ورکول او په زور به یې د ځایي امریکایانو ښځې شنډولې. چا چې به ماشومان لرل د هغوی څخه به یې ماشومان په زور اخیستل او ان ځایي امریکایانو ته یې په خپله ژبه د خبرو کولو حق هم نه ورکاوه. هغوی به یې په ظلم او ستم دې ته مجبورول چې خپله ژبه، کلتور او دین پرېږدي او د دوی ژبه، دین او کلتور خپل کړي. په زوره به یې ځایي امریکایان په مریتوب نیول او د ځایي قبیلو سره به یې جنګونه ځکه کول او هغوی به یې ځکه وژل چې ولې د دوی خبره نه مني، ولې خپله ژبه نه پرېږدي، ولې د دوی کارونه مفت نه کوي او ولې اولادونه زېږوي. ځایي امریکایان چې په جنګي لحاظ بې تجربې وه نه یې سوای کولی چې د دې داړه او بدماشانو سره مقابله وکړي. نو به یې د ځنګلونو او غرونو پر لور مخ کړ او پټ بسول. اروپایي استعمارګرو فوځیانو په خپلو منځونو کې مشوره سره وکړل چې ځایي امریکایان به د بیالوژیکي وسلې په مټ له منځه یوسي. وروسته دوی ځایي امریکایانو ته د مرستندویه کسانو په بڼه راغلل او د ځان سره یې د دوی دپاره کمپلې او نور د اغوستلو توکي راوړي وو. دا کمپلې د سمال پاکس په نامه په یوه میکروب لړل سوي وې او دوی ته ځکه ورکړل سوې چې په همدې مرض اخته او د منځه ولاړ سي. دا ساري میکروب د داسې یوې ناروغۍ سبب کیږي چې ماشومان یې د مقابلې وړتیا نه لري او د مړینې لامل یې کیږي. خو لوی کسان که چیرې د دې مرض څخه جوړ هم سي نو یا بړانده، ګوډ او یا بل ډول معیوبیت ورپېښ وي. هغه کسان چې دوی به د مریانو په شکل نیول هغوی ته خو یې بیخي د انسانانو په سترګه نه کتل. هغوی باید هم د شپې کار کړی وای او هم د ورځې. هغوی ته به یې هغه خواړه ورکول چې کم به د بادارانو څخه پاته سول. کله کله به یې هر څه سره ګډ کړل او یو ډول ناتار یا شوروا به یې ځنې جوړه کړه. مریانو د خوب دپاره ځای او د پښو دپاره څپلۍ نه لرلې، لکه حیوانات پر مځکه به بېدېدل. ښځینه مینځې په 14 کلنۍ کښې د بادارانو د خوا مجبوره کېدلې چې اولادونه ولري، ان تر دې چې مریان او مینځې د وزګوړو په شکل د مریانو د زیاتولو دپاره ساتل کېدلې او که به چا اولاد نه سوای زېږولی نو هغه به وژل کېده او یا هم پر بل چا خرڅېدی. یوې مېرمنې ته به د اولادونو په بدل کې د ازادۍ وعدې ورکول کېدلې چې که دې لاس یا هم 15 اولادونه راوړل نو بیا ته ازادېږې، خو اکثره وخت به پر وعده وفا هم نه کېدل. د مریانو د خرڅولو دا کار دومره غوړېدلی و چې ان په غنمو کښې هم د تجارانو دومره سرمایه نه وه لګېدلې لکه څومره چې د مریانو په تجارت او کار کې وه. په 1830 کال کې د امریکا ولسمشر انډریو جیکسن د ځایي امریکایانو شړل او د وطنه یې ایستل د قانون یوه برخه وګرځول. د دې قانون سره سم یې ځایي امریکایان د جورجیا، الاباما، شمالي کارولینا، فلوریډا او ټینسي څخه د هند خاورې ته وشړل، کوم ځای ته چې اوس اوکلاما وایي. اروپایان نه یوازې پر ځایي امریکایانو ظالمان وه بلکې په خپلو منځو کې یې هم ډېر ظلمونه کول. دا چې دوی ماده فرستان دي نو د مال او متاع دپاره یې هر ډول حق تر پښو لاندې کاوه. دوی په خپلو منځو کښې پر ځمکو او مالونو زیات جنګونه او مړي کول. په دغه وختونو کښې همدې اروپایانو د ژوندانه اکثره چارې د ښځو په مټ ترسره کولې. مثلا د کښت او کروندې کارونه هم ښځو مخته وړل او د کور چارې هم ښځو مخته وړلې او نارینه په جنګونو او بدماشیو بوخت وو. جنګونه یې پر مخ بیول او په کارخانو کې د جنګي توکو برابرول یې پر غاړه وه. که به ښځه مریضه سول د چا پروا ورباندې نه کېدل. لومړی خو به ښځو په عموم کې څه نه لرل، خو که به یې کومه ګېڼه یا کوم شی درلودی هغه به هم تر واده وروسته د ښځې د خاوند و. ښځې ته د حیوان په توګه کتل کېدل. کله چې به ښځه حیزه سول نو بیا به یې په یوه کوډل کې تر هغو بندي کړې وه چې تر څو به یې حیز ختمېدی. د حیز په وخت کې یې ښځې ته په عادي لوښو کې خواړه نه ورکول. د سپیو غوندې ناپاک او مخصوص لوښي یې وه چې د حیز په دوران کې به یې حیزې ته خواړه پکښې ورکول. دا ځکه چې دوی حیزه ښځه ناپاکه بولي او دا دود اوس هم په هند او ځینو اروپایي هیوادونو کې سته. په امریکا کې تر 1920 کال پورې ښځې د انسانانو د جملې څخه نه شمېرل کېدلې، نو ځکه خو یې د رایې ورکولو حق هم نه لاره. په اروپا او امریکا کې ښځو ته ځکه د انسانانو په سترګه نه کتل کېدل چې ښځو د جنګ کولو توانایي نه لرله. خو په 1914 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې تر پیښېدو چې تر 1918 کال پورې یې دوام وکړ او زیات شمېر نارینه اروپایان پکښې ووژل سول، وروسته بالاخره د 1920 کال د اګست پر 18 ورته د رایې ورکولو حق ځکه ورکول سو چې امریکایان او اروپایان وکولای سي د ښځو څخه د کارخانو په پرمخ بیولو کې کار واخلي. ولې چې نارینه یا زیات وژل سوي وه
او یا هم په فوځي چارو کې بوخت وه. خو پر دې سربیره بیا هم ښځو ته د نارینه په پرتله نیمه اجوره ورکول کېدل او ورسره سره یې کورنۍ چارې هم ورته غاړې وې او په کارخانو کې د نارینه‌وو په پرتله ستونزې هم زیاتې وې. په کارخونو کې د کار وضعیت داسې و چې د انسان ژوند ته پکښې هیڅ پام نه کېده. محافظتي سیستم دومره کمزوری و چې په هر 4 ورځو کې به په ټوله اروپا کې حتما یو د ایشېدلو ماشین چاودنه کول او انسانانو ته به یې مرګ ژوبله اړول. که به چیرې یو څوک ټپي کېدی او یا هم وژل کېدی نو هغه نور د کاره ګوښه کېدی او پر ځای یې په هغه ګړي بل څوک درېدی، ان تر دې چې روغتون ته هم چا نه رسوي. دا ځکه چې د انسانانو اقتصادي وضعیت دومره خراب و چې ان د سر په بیه یې هم یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول او دا هر څه د مالدارو د ظلم او بې رحمۍ په وجه داسې روان و. په نساجي فابریکو کې د ښځو وضعیت داسې و چې هغه خونه چې دی به پکښې کار کاوه په داسې شکل بندېدل چې تازه هوا به نه ورتلل، ځکه چې دوی باور لاره چې د تازه هوا سره د ټوکر تارونه وچیږي او بیا ټوکر سم نه جوړیږي. ښځې به ان د دې خونو څخه تشناب ته هم نه سوې تلای. کله چې به په دې کارخونه کې اور لګېدی نو نه پکښې د تېښتې لار وه او نه د محافظت سیستم و. د کارخانو په دې اورونو کې په سلګونه ښځې وسوځل سوې او مړې سوې. یو ځل پکښې 1.5 سل ښځې او نجونې د اور خوراک سوې. په دې سره زرګونه غریب خلک لارو او کوڅو ته راووتل او په کارخونو کې یې د کاري وضعیت د سمون غوښتنه کول. په کاري ساحو کې د دغسې حالت سره ښځو د کارخانو کار ته زړه نه ښکاوه. نو دا چې دوی ښځې دې ته اماده کړي چې کار وکړي نو د ښځو د حقوقو شعارونه یې راپورته کړل او لومړی په دې لټه کې سول چې اروپایان باید ښځې ته د انسان په سترګه وګوري. کله چې ښځې په دې راضي کړې چې تاسو هم انسانان یاست او موږ درته د انسانانو په سترګه ګورو نو ښځو هم په کارخانو کې د شته ستونزو سره سره کار کولو ته دوام ورکړ. په دې سره امریکایي سیاسیونو 2 ګټې وکړې. یو دا چې د ښځو څخه یې د کارخانو د پرمخ وړلو د ځواک په ډول کار واخیست او بل دا چې نړۍ ته یې دا په نظر ورکړل چې موږ د انسانانو غمخواره یو، اوس هغه پخواني ډاکوګان او غله نه یو. تر دې وروسته دوی د ښځو د حقوقو د شعار څخه په ډیرو ځایونو کښې داسې ګټه پورته کړې چې خپل کار یې کړی او ځان یې هدف ته رسولی دی، خو د ښځو دپاره یې بې له خوارۍ او بدبختۍ هیڅ نه دي راوړي. تاسو فکر وکړئ په هر ځای کې د دغه ډول شعارونو تر شا سیاسي اهداف نغښتي وي او سیاسیون هڅه کوي چې په دغه ډول شعارونو په یوه مشخصه جغرافیه کې خپل اهداف لاسته راوړي. که چیرې نړیوال سیاسیون په یوه سیمه کې خپل اهداف او ګټې ونه لري نو په هغه سیمه کې که هر ډول ظلم او ورانۍ کیږي دوی غږ نه پورته کوي. خو که چیرې بیا په یوه سیمه کې غواړي خپل هدف لاسته راوړي بیا نو که ستونزه موجوده نه وي نو بیا هم یوې عادي خبرې ته دوی دومره هوا ورکړي چې د هغې سیمې ټول ولس ورباندې مصروف او راوپاروي. مثلا چین د ایغوري مسلمانانو هیواد قبضه کړی او هغه مسلمانانو ته د الله تعالی د عبادت حق نه ورکول کیږي او په دې دلیل په بدخانو کې عذاب ورکول کیږي چې تاسو ولې مسلمانان یاست او ولې الله تعالی منئ. پر دې هر څه سربیره نړۍ په دې اړه هیڅ نه وایي. په فلسطین کښې د مسلمانانو کورونه ورانیږي او ناحقه مسلمانان وژل کیږي، ځمکې او هیواد یې قبضه سوی دی، خو بیا هم نړیواله ټولنه هیڅ نه وایي. ولې په افغانستان کې چې څوک په دې نه پوهیږي چې زما کوم حق راڅخه اخیستل سوی دی بیا هم نړۍ د بشري حقوقو د پایمالۍ نارې وهي. دوی په غرب کې خلکو ته وایي چې په افغانستان کې ښځې د بچي زیږولو حق نه لري، په کارخانه کې د تازه هوا تنفس کولو حق نه لري، تشناب ته د تللو حق نه لري، د خپل ټف او زخم پوښتنه نشي کولی، بې له تنخواه او بې له دې چې خلک د انسانانو په سترګه ورته وګوري کار کوي. د حیض په وخت کې د حیواناتو په لوښي کې خواړه ورکول کیږي او لرې په یوه کوډل کښې تړل کیږي. اولاد ورڅخه په زور اخیستل کیږي او اجازه نه لري چې په خپله ژبه خبرې وکړي او بالاخره د ژوند کولو حق نه لري. که چیرې ستاسو خپلې د کورنۍ ښځینه غړي د دغه ډول حقوقو څخه بې برخې وي نو تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ، او که چیرې داسې نه وي نو باید چې ځان پوه کړئ چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د شعار تر شا راز څه دی. نننۍ انځوریزه همدومره وه. تر بلې یوې داسې څېړنې او انځوریزې مو پر لوی الله جل جلاله سپارم. د خدای په امان.